السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په نننۍ ویډیو کې مونږه په دوو مهمو موضوعګانو باندې خبره کوو. اوله موضوع مونږه د پاکستان پلاوی کابل ته راتلل او مولوي صاحب عبدالغني برادر ورسره نه لیدل. پاکستاني میډیا یې یو څو ډېرې او مهمې خبرې، دا خبره باید تر پایه پورې واورئ. دغه تورکۍ چې افغانستان ته راغلی ده، د دې تورکۍ مقصد چې شته چې افغانستان ته راغلی ده، او په رسنیو کې دا خبره ګرځي چې دې تورکي د طالب د چارواکي سره جنسي تېری کړې ده. په خارج چې دا کوم غربیان ناست دي، د دا ادعا کوي چې دې تورکي د طالب چارواکي سره جنسي تېری کړې ده. او بله خبره دا ده چې ملا برادر اخوند د پاکستان له پلاوي اسحاق راسر لیدنه ولې ونه کړله، او د دې مقصد د دې علت څه و، ملا برادر اخوند ولې وخت ملاقات ورنه کړو او ولې خبرې ورسره ونه کړې. راځئ دا خبرې تر پایه پورې سره واورئ. دا خبرې د شیرزاد د خولې څخه واورئ. ډېر حقیقت خبرې کړې دي. هغه میډیا، هغه غربپاله، هغه غربفکره خلک په خارج کې ناست دي او په یو په بل نامه باندې افغانانو توهین کوي، په یو په بل نامه باندې دغه نظام خرابوي. راځئ د شیرزاد د خولې څخه دا ټولې خبرې واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په نننۍ ویډیو کې مونږه په دوو مهمو موضوعګانو باندې خبره کوو. اوله موضوع مونږه د پاکستان پلاوی کابل ته راتلل او مولوي صاحب عبدالغني برادر ورسره نه لیدل. پاکستاني میډیا یې ډېره په غوسه کړې ده او پاکستاني سیاسون او ژورنالستان ټول همدا موضوع نن په میډیا کې روانه ده چې د مونږ د خارجه وزیر چې مخکې له مخکې د دې دپاره پلان جوړ شوی و او وخت ترتیب شوی و چې په دغه وخت به د دغه مشرانو سره لیده کاته کیږي، او هغه لیده کاته مولوي صاحب عبدالغني رد کړل او ورسره وی نه لیدل. دویمه موضوع د برطانیا تورپوستی چې کابل ته سفر کوي، یو سیلاني چې چکر دپاره کابل ته لاړ دی او کابل کې ډېر شپې کړي ګرځېدلی دی، او بیرته چې کله برطانیا ته ځي، په برطانیا کې برطانیا ورځپاڼه خبر خپروي چې ګواکې دغه تورپوستي په کابل کې د یو طالب چارواکي سره جنسي اړیکه نیولې ده. اول به د پاکستان په پلاوي خبرې وکړو چې د پاکستاني میډیا یې ډېره په غوسه کړې ده، پاکستاني سیاسون یې ډېر په غوسه کړي دي چې مولوي صاحب عبدالغني برادر ولې یې ورسره لیده کاته ونه کړله. څو علتونه یې درلودل. اول علت خو یې دا و چې کله په خارجه وزارت کې خبري کانفرانس د دواړو هیوادونو خارجه وزیران ورکوي، په دې خبري کانفرانس کې د پاکستان خارجه وزیر په شاتو کې زار شیندل چې دشمن ته په دغه وخت کې مواد په لاس ورکول کیږي، هغه دغه ځای د دې ټکو ته اشاره وکړله دلته چې ما ته 2-3 وارې د افغانستان خارجه وزارت بلنه راکړې و چې تاسو کابل ته سفر راوکئ، تاسو کابل ته راشئ، خو ما وخت نه درلودلو چې زه کابل ته راغلی وی. د دې خبرې نه وروسته عبدالغني برادر ورنه انکار وکړو چې زه وخت نه لرم، زه د هیواد په آبادۍ مصروف یم، زه د هیواد په پرمختګ مصروف یم، دا چې تا سره ورځ تېروم، خبرې در سره کوم، دې په ځای به لاړ شم بدخشان ته، دې په ځای به لاړ شم کونړ ته، دې په ځای به لاړ شم د هیواد نورو ولایتونو ته، افتتاح به وکم، هغه پروژې مې چې پلي کړي دي په دې هیواد کې د آبادۍ او پرمختګ هغه به افتتاح کم. تا سره لیدونه هسې هم څه نه جوړېږي. ډېر لیده کاته مو در سره وکړه، ډېر ظلمونه مو را سره وکړه. 10 کاله دی همدغه مولوي صاحب عبدالغني برادر په بند کې نه و ساتلی. دی کوم دیکتاتور نه و، د دیکتاتوري نه خوښوله، د صرف او صرف په خپل هیواد کې ازادي او استقلال غوښتو، د په خپل هیواد کې اسلامي نظام غوښتو، خو تا د امریکا په غوښتنه په خپل هیواد کې 10 کاله په بند کې ساتلی و. دا هماغه مولوي عبدالغني برادر دی. نن ته تنې د وخت غوښتنه کې چې ما ته وخت راکړه او زه تا سره خبرې وکړم. د یوې لحظې چې افغان سره دې ظلم کړی دی، په بندونو کې دې ساتلی دي، شهیدان کړي دي، د یوې لحظې پوښتنه به درنه افغان کې دا ورځ راتلونکې ده. زه که دا بل اړخ درته ووایم، اوس د برطانیا تورپوستی چې کابل ته سفر کړی وی د پاړه باندې کم خبرونه چې د برطانیا ورځپاڼې نشر کړي دي، دی خپله باندې اجرا دی. اوس د موږ یو تعداد بې ضمیره
چې ضمیر یې خرڅ کړی، اسلام یې خرڅ کړی، افغانیت یې خرڅ کړی دی، چې هیڅ ته ژمن نه دي. په میډیا کې او ټیک ټاک کې او په خواله رسنیو کې همدا تورپوست یې دعوت کړی دی او قسم قسم خبرې ورسره کوي او دی ورته وایي چې زه جړا یم، زه هیڅ نه لرم، زه پخپله یو چا پسې ګرځم چې ما سره زنا وکړي، نو زه به څنګه راجګ شم چې یو طالب چارواکي سره زنا وکړم، زه هیڅ هم نه لرم. او دوی بیا ورته وایي چې نه ته د موږ زوم یې. د یو څو پیسو دپاره، د شهرت دپاره افغانیت دې ځان نه خرڅ کړی دی، اسلامیت دې خرڅ کړی دی، پښتو دې خرڅه کړې ده. نه افغانیت ته ژمن یې، نه اسلامیت ته ژمن یې، نه د خپل هیواد ته ژمن یې. موږ د دوی نه ګیله نه لرو. د برټانیا ورځپاڼې په دغه هیواد کې کلونه کلونه په اسلام داغونه ولګول، په د نظام یې داغونه ولګول، د ما سپېڅلې لمن یې داغې کړله. زه د دوی نه هېڅ ګیله نه لرم. زه ګیله د دغه خپلو افغانانو لرم چې د افغان نوم هم په پروت دی او ځان ته افغان هم وایي او دوی ورسره سم دا غږ بدرګه کوي، وایي چې دغه تورپوست دی کابل ته لاړ و، په کابل کې د طالب چارواکي سره جنسي اړیکې نیولې دي. تو نالت دی تا په افغانیت شي، تو نالت دی تا په اسلامیت شي، تو نالت دی تا په دې وجدان شي چې ته یې لرې. هیوادوالو د داسې خبرو باندې به موږ هیڅ قسم باور نه کوو. دا پرون هم د کفارو ګټو ته ژمن و، نن هم ورته ژمن دي او سبا به هم ورته ژمن یي. موږ او تاسو به خپل اتفاق او اتحاد دپاره کار کوو، د خپلو مشرانو سره به اوږه په اوږه درېږو. لکه نن چې د نړۍ مشران راځي او دوی ورته انکار کوي چې زه وخت نه لرم چې تا سره وګورم، ویاړ در باندې کوم، د موږ افتخار یې، موږ در باندې ویاړ کوو، رښتونې افغانان در باندې ویاړ کوي چې موږ داسې غښتلي مشران لرو چې د یوې یوې لحظې ظلم موږ سره چا کړی. نن به تاسو ډېر په مېړانه باندې تنې پوښتنه وکړئ. دا ویډیو در سره دومره لاس په لاس کوي چې ټول ولسونو ته رښتونی حقیقت ورسیږي.